أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستانو تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرم د یو ډېر بهترین او ښکلي عمل سره. د عمل ښودلو نه مخکې ستاسو په خدمت کې عرض دی چې اوسه پورې کومو دوستانو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ هغه چینل سبسکرایب کړئ او مخکې نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. دوستانو راځو خپل وظیفې طرف ته. الله رب العزت په خپل اسماو کې او په خپل کلام کې قرآن پاک کې په مسنون دعاګانو کې ډېر لوی اثر ایښودی دی. اکثر کسان دا شکایت کوي چې زمون وظایف کوو او موږ ته د هغې خاطرخواه یا بالکل د اثر څه پته نه لګي. یو خو موږ کې دا عادت دی چې موږ وایو چې بس هر کار چې کوو چې بس پښتانه بیا خاص کر چې شپې تر شپې موږ مالدار هم شو، شپې تر شپې موږ بالکل یو ځای ته ورسېږو. دوستانو الله په خپل کلام کې اثر ایښی دی، دا زموږ ایمان دی، دې کې څه شک نشته. کمی چې دی موږ هلته ګورو، کمی موږ کې دی. یو خبره دا ده چې موږ کله وظیفې ته کینو هر وظایف چې کوي خدای دې کړي چې هغه یو ځلي او که زر ځلي که یو لږ ځلي لاول به په ځان کې د یقین طاقت پیدا کړي. خپل دماغو کې خپل زړه کې به دا یقین واچوي چې زه دې وظیفې ته کینم زما رب به زما کار کوي. که ته چېرته داسې ډماډولې چې وبه شي وبه نه شي ناس خو یمه یا به وظیفه وکړي او دا وظایف چې کوم دي نو دا به یا کار کوي یا نه کوي. نو الله کریم چې کوم دی هغه د سړي کار نه کوي چې هغه په هغه باندې بې یقین هم دی چې ښه ماته ناسې په ما دې یقین هم نشته. نو دوستانو الله رب العزت د هغه رحم ډېر لوی دی، هغه ډېر لوی دی، هغه لوی طاقت والا دی. لاول د وظایفو نه مخکې یقین ضروري دی. چې یقین دې نه وي مهرباني وکړه بس خپل مونځ اودس کوه، وظایف مه کوه. دې لین ته بالکل راځمه. راځو خپل وظیفې طرف ته. د الله رب العزت ټول اسماء حسنا چې دي او ټول د الله کلام چې دی دا د اثر نه ډک دی. نن زه د اسماء حسنا یو اسم تاسو ته ښیم، الودود. الودود دا یو ډېر ښایسته بابرکته محبت والا نوم دی او د دې ترجمه هم ده ډېر زیات محبت والا. او بېشکه الله رب العزت د خپلو بندګانو سره د اویاو میندو نه د اویاو مورګانو نه ډېر زیات محبت کوي. دوستانو دا الودود ترجمه چې څنګه ده د محبت دا وظیفه د محبت دپاره استعمالیږي. دا د یو څو اعمال د دې د الودود تاسو ته ښیم چې د هغې موږ ته ضرورت دی. که د چېرته د چا کم ښځې او خاوند په منځ کې خفګاني یا ښځه خاوند له یا خاوند ښځې له توجه نه ورکوي او خپلو کې محبت نه وي یا یو بل ته شکایت وي، نو دواړه که ښځه یي که خاوند دي چې چاته دا شکایت وي د سحر لمونځ نه پس د 1000 مرتبه 1000 مرتبه دا دې ووایي. مخکې سل ځل درود شریف چې هر یو درود ورته یادي او وروسته هم سل ځل درود شریف او بیا دې دا په څه شي باندې په خوږ شي باندې دم کړي. که ښځه یې په خاوند دې وخوري که خاوند یې نو په ښځه دې وخوري. 11 ورځې دا عمل دې وکړي انشاء الله العزیز د دې اسم پاک د دې پاک نوم په برکت باندې به الله رب العزت د دې دواړو په منځ کې دومره محبت پیدا کړي چې د یو بل نه به بیا ګزاره نه کېږي. دغه رنګې که چېرته کم دوستان یا رشته داري د چا نه خفه او واقع راځي په خاندانونو کې د خفګانونو نه راځي او یو هغه خفه او جرګې پرې وکړي او ته غواړې چې دا رضا شي او هغه نه رضا کېږي، نو د سحر لمونځ نه پس یا د ماخوستن د لمونځ نه پس طریقه کار دا دی چې همدا اسم مبارک چې کوم دی 11 ځلې مخکې درود شریف 11 ځلې وروسته درود شریف په منځ کې 200 ځل یا ودودو دا به 200 ځل وي. خو دا به مکمل تصور چې کوم کس ته نه خپي هغه به ستا تصور کړي، نو په دې تصور کې به د هغه به د مخ باندې ورچوف کړي. انشاء الله العزیز ډېر لږ وخت کې به هغه
راضي شي او تاسو سره به بول چالم شروع کړي تاسو کور ته تاله په خپل رابطه بو کې زړه به نرم شي ځکه بیا وګوره ته یو ځل یقین سره وکړه بیا د وظایفو کمال وګوره دغه رنګې دا همدې دویم نمبر دغه کې راضي کېدو کې چا څوک چېرته په کوم ارګنایزیشن کې کار کوي یو دفتر کې کار کوي او هغه ګڼي چې زما سره د خپل افسران یا دا کسان چې دي د دوی رویه صحیح نه ده نو هغوی هم دا استعمالولی شي همدې طریقه باندې چې د هغه په مخ باندې د ورچوف کړي خو زما اجازه چې کوم دی د ناجیزه کار دپاره نشته که ناجیزه کار دپاره چا وکړو که په دنیا کې ورته نقصان ورسېدو هم به په خپله ذمهوار وي او په آخرت کې به هم په خپله ذمهوار وي دغه رنګې د چا اولاد چې کوم دی نافرمانی او هغه یو د پریشانۍ خبره ده الله رب العزت دی د خپل حبیب په برکت د هر چا اولاد فرمانبردار جوړ کړي هغه نافرمانی نو د جمعې لمونځ نه مخکې زر پیرې د یو خوږ شي باندې دم دي کړي خپل بچي باندې هغه وخوري انشاءالله العزیز بیا به د خبره مني فرمان بردار به دغه رنګې که چاته د خپلو دشمنانو نه پریشانی نو خپلو دشمنانو د پریشانۍ دپاره دا 2 رکعاته لمونځ دې وکړي او د هغې نه پس د 313 مرتبه 314 ځل دا وظیفه وکړي د هغې نه پس ځان ته دعا وکړي او دغه باره کې دعا وکړي دغه مشکل باره کې انشاءالله الله به هغه دشمنان چې کوم دي دوستان کې او 5م نمبر چې کوم ناوې او کور ته واده شي روایتو کې راځي چې کومې ناوې دا موږ ته ټول د اسلافو نه دا طریقې پاتې دي هغه ناوې کور ته سمه ننوځي ننوتو قدم ایښودو دوران کې اولني قدم سره په یو سا کې وزل یا ودودو یا ودودو وایي انشاءالله العزیز ته ته به د خپل سخرانې نه د خپل خاوند نه ډېر زیات محبت ملاویږي دوستانو به دې باندې عمل وکړئ او مخکې شیر کوئ انشاءالله العزیز تاسو یقین سره دا وظایف وکړئ تاسو بیا وګورئ چې د دې اثرات شته که نه تاسو دپاره کتابونه ډک دي ستاسو دپاره به زه وروستو دې نه د مال د دولت د کاروبار هر یو وظیفه چې کوم دی اثر کوي خو کمی په موږ کې د الله دې زموږ نه دا کمی ویستې کړي نو زموږ سره زموږ په چینل کې اوسئ زموږ چینل د پښتو هم دی د اردو هم دی یو بل چینل هم زموږ شته چې هغه رڼا په نوم باندې دی دا چینل مخکې دوستانو سره شیر کړئ چې دې سبسکرایبر سیوا شي د بلې ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم الله په امان